له طالبانو سره پاکستانی چارواکو بدمعاشي وکړل، خو طالبان هم تر چا کم نه دي. د دوی دواړو له لوري سخت غبرګونونه راپارېدلي. تازه پاکستانی وزیر افغانستان ته ګواښ وکړ او له افغان حکومت سره یې ډغره ووهل. دا چې تازه پاکستانی وزیر کوم ګزار پر افغان ځواکونو وکړ، افغان ځواکونو یې ځواب څنګه ورکړ، ویډیو بشپړ وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. طالبانو سره د قریشي بدمعاشي موږ خاموش نه یو، اغزن تار به لګوو. د اغزن تار مسئله اوس کېدلی سي چې د طالب او پاکستان ترمنځ لوی بیلتون رامنځته کړي او دوی دواړو یې اخري انتخاب جګړې ته درولی. دا چې څوک به ماتې خوري معلومه نه ده، خو پاکستان بیا تازه خطرناک اعلان کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپلو تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د اغزن تار لګولو ته به دوام ورکوي. قریشي وویل موږ خاموشه نه یو، د اغزن تار لګولو ته به ادامه ورکوو او دا هڅې به مو روانې وي. قریشي افغانستان ته د دوست هیواد خطاب وکړ او ویې ویل چې غواړو له ډیپلوماټیکو لارو چارو د اغزن تار لګولو پروژه بشپړ سي. د قریشي په خبره یو شمېر کسان د اغزن تار کاږي چې دا د پاکستان په ګټه نه ده او دوی به د پاکستان ګټې خوندي کوي. د طالبانو په وړاندې پاکستان کې غبرګونونه پر ټولنیزو رسنیو ډېرې داسې ویډیوګانې چې پکښې طالبان تر سترګو کیږي او د ډیورنډ کرښې پر سر د پاکستان لګول سوی اغزن سیم لرې کوي چې دې ویډیوګانو د پاکستان په کور دننه زیات غبرګونونه راپارولي. د دې هیواد وګړو له خپل دولته غوښتي چې د طالبانو په وړاندې دې جدي سي او د دوی د ټولو ترسره سوو کړنو پوښتنه دې وکړي. په پاکستان کې اوس عامه ذهنیت داسې جوړ سوی چې پاکستان باید نور له دې ډلې سره اړیکې پرې کړي. د طالبانو دریځ: طالبانو ویلي چې پر ډیورنډ فرضي کرښه باندې د پاکستان له لوري د اغزن تار لګولو ته به په هیڅ صورت اجازه ورنه کړي او تل به یې مخنیوی کوي. طالبانو له خپلې 4 میاشتنۍ واکمنۍ راوروسته له 3 ګاونډیو هیوادونو سره وسلوالې نښتې کړي چې پاکستان هم پکښې شامل دی. د پاکستان په وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې محلي طالبانو خورا جدیت ښودلی او د اغزن سیم جګړې ته تیار دي. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.